السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم وبعد. یو محترم رول پوښتنه کړې ده چې یو کس دی د خپل ورور د پاره ډي پی سي وکړه او په هغه وخت کې به یو میټر یا یو غز دا په پاکستاني او کالدارو روپیو باندې و، اوس په افغانیو باندې دی، نو اوس به ورته کمې پیسې ورکوي. جناب محترمه، دا مسله خو په دې ګروپ کې کم از کم موږ 4 یا 15 ځل حل کړه چې کوم وخت کې معامله په کمو پیسو شوي وي او قرض وي، دا پیسې په یو چا باندې مقه پیسې به ورته واپس کوي. د دې پیسو د قیمت د کمیدلو یا زیاتېدلو هیڅ اعتبار نشته. دې ته هیڅ اعتبار نشته دی چې کالدار اوس $1 په 2500 روپۍ دی، هغې وخت کې په 120 روپۍ ډالرو یا په 90 یا په 80. دې ته هیڅ اعتبار نشته. خو که د کالدارې لګولي دي نو ورکوي به اوس هم د کالدارې، افغانۍ به ورته نه ورکوي ځکه د لګولي کالدارې دي او پاتې شو د پیسو د قیمت غورځېدل او کمیدل، نو دې ته شرعاً اعتبار نه لري ځکه دا اوصاف دي، اوصافو ته په شریعت کې اعتبار نه. دا مسله باقاعده سره د حوالو مخکې موږ حل کړې. السلام علیکم ورحمت الله.